ګرانو وروڼو او خویندو، هیڅکله حوصله او صبر مه بایلئ. په خپل رب جل جلاله عقیده مضبوطه ساتئ. هشام په نوم یو مشهور طبیب په منډه هوایي ډګر ته ولاړ، ترڅو په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي چې نوموړي ته پکې جایزه ورکول کېده. د هوا د خرابوالي له امله الوتکې په لاره کې بیړنۍ ناسته وکړه. طبیب د هوایي ډګر مسؤلینو ته وویل، زه نړیوال ډاکټر یم، دلته زما یوه دقیقه پاتې کېدل د څو انسانانو د مرګ سبب ګرځي. زه 14 ساعته الوتکې ته انتظار نشم کولی. د میدان مسؤل مشوره ورکړه چې د کنفرانس ځای ته یې موټر په 3 ساعته کې ورسوي. هشام په موټر کې روان شو. په لاره کې د سخت باران له امله لاره ورکه کړه. د یوه کوچني کور دروازه یې وټکوله. د ننوتلو اجازه ورکړول شوه. په کوټه کې یوه بوډۍ د خپل ناروغ لمسي سر ته ناسته ده. ډاکټر د تلیفون غوښتنه ورځنې وکړه. هغه ورته وویل، دلته برېښنا نشته، ځان ته یو ګیلاس چای واچوه او آرام وکړه. ښځې لمونځ پیل کړ. اوږدې دعاګانې یې کولې. بیا یې ډاکټر ته مخ راواړوه. ویې ویل، الله جل جلاله مې ټولې دعاوې قبولې کړې، خو یوه دعا مې تر اوسه نه ده قبوله شوې. هشام ورته وویل، کومه دعا؟ بوډۍ وویل، دا یتیم ماشوم سخت ناروغ دی. ټولو ډاکټرانو ځواب راکړی، وایي د دې علاج یوازې د هشام په نوم یو تکړه ډاکټر کولی شي، خو هغه ډېر لرې دی، زموږ غریبانو لاس نه ورسیږي. الله جل جلاله ته مې دعا وکړه چې کار راته اسانه کړي. ډاکټر وژړل. ویې ویل، قسم په الله جل جلاله، ستا دعا الوتکې وځنډولې، ورځ یې راولېږله او باران یې وکړ ترڅو ما ستا کور ته راولې. ولكن لم أدر ما منتهايا، لم أدر يأسي فيه.